اخبارونه او کاغذونه په کچره کې غورځول څنګه دي کله چې په هغې کې د اصحابه کرامو نمونه وي؟ ډېر قیمتي او ډېر ناشنا بیان دی او ډېر قیمتي سوال دی. نو راځئ چې وایو جواب. په دې کې یو سوال، اولنی سوال یو ورور کړی دی چې بعض کاغذونه داسې وي چې په هغې باندې د صحابه کرامو نومونه لیکلي یا د هغوی د نومونو په شان نومونه یې لیکلي. نو دا قسمه کاغذونه، اخبارونه یا هر شی چې دی دا کچرې ته غوځارل، ګند ته غوځارل د دې څه حکم دی؟ جواب دا یاد کړئ اوله دا خبره چې هر هغه نوم چې هغه شریعت کې معظمي یعنی تعظیمي او شریعت کې دغه نوم محترمي د احترام لایقي، نو د هغې بې عزتي به چېرته هم نه کړي او نه به د هغې سپکاوی کوي چې ګند ته یې غوځار کړي، لارې ته یې غوځار کړي. او ځکه دا خبره د امت اتفاقی ده چې د تفسیر کتابونه، د حدیث کتابونه، شرعي علوم چې کوم کتابونو کې د دې به سپکاوی او بې عزتي نه کړي، تر دې پورې چې علماو دا خبره بیان کړې ده که چېرته یو سړی راولګي یو پاڼه غوځار کړي چې په هغې کې شرعي علم وي، د الله نوم پکې یا د پیغمبر نوم پکې یا د ملایکو، ګندګۍ ته غوځار کړي پلیتوالي ته او یا پې ګندګي صفا کوي قصدن عمدن، استهزاء کوي، استخفاف کوي، سپکاوی کوي قصدن عمدن، دې سره دی کافر کېږي. که چېرته اراده یې د دې چې زه سپکاوی کوم نو دې سره دی کافر کېږي والعیاذ بالله. ځکه چې یعنی د الله د نوم سپکاوی، د پیغمبر د نوم سپکاوی، د شریعت د خبرو سپکاوی، دا سپکاوی د دین دی، سپکاوی د الله دی. نو که چېرته څوک قصدن عمدن دا کار کوي نو دې سره دی کافر کېږي. اوس راځو دې مسلې له چې په بعضو کاغذونو باندې یا په تیلۍ باندې د دوکان نوم یا پته په هغې کې د صحابي نوم لیکلی شوی، د دې غوځارل به څنګه وي؟ نو دې کې تفصیل دی. که چېرته یو سړی قصدن په دې نیت یې غوځاري چې سپکاوی کوي د دې صحابي سره یې بغض دی یا د هغه د نوم سره یا د هغه د ذات سره، نو دا کار خو دې کې شک نشي چې دا حرام دی او کیدی شي دا سړی به کفر ته هم ورسي، بعضو حالاتو کې به کفر ته هم رسېدی شي. که چېرته په دې نیت یې غوځاري چې یاره زما دې صحابي سره نه لګي یا د دې صحابي سره مې دشمني ده. ښه، یو سړی په دې نیت غوځاري یاره وایي زما دا مطلب نه دی چې زه سپکاوی کوم د صحابي یا زما د هغه سره څه دشمني، نه هېڅ هم نشته، خو بس ما دا کاغذ راواغېستو او دغه شان مې غوځار کړو، سپکاوی مې مطلب نه دی، نو بیا هم دا کار مکروه دی. دې نه ځان ساتل پکار دی ځکه چې د صحابه کرامو نومونه دا محترم نومونه دي، شریعت هغوی ته احترام ورکړی، شریعت هغوی ته احترام ورکړی، ما او تا به هم احترام کوو. خو اوس دلته دا خبره یاده ساتئ چې موږ وایو که چېرته اراده دي د سپکاوي نه وي او غوځار یې کړو، ذهن ته دا خبره رانله، دا کار مکروه ده، کولی نه دي په کار. خو که چېرته د صحابي د نوم سره د الله نوم لیکلی شوی نو بیا دا غورځول حرام دي په هر حال کې. لکه اوس یو صحابي نوم لیکلی شوی لکه عمر رضی الله عنه، رضی الله عنه په دې کې د الله نوم راغی، یا د یو عالم نوم دی هغې سره لیکلی شوي رحمه الله، نو د الله نوم پکې راغی، د الله نوم چې پکې بیا خو حرام دی دې غورځول، د الله نوم خو به قدر کړي، په هغې کې دا نشته د الله په نوم کې چې یاره زما اراده نه وه د سپکاوي، د الله نوم دی، هر حال کې به د هغې تعظیم کړي، یا پکې د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر وي، بیا به قدر او احترام کړي. ها
اوس داسې کیدی شي د یو فایدې یاده کوي که چېرته په یو کاغذ باندې یو نوم داسې لیکلی شوی لکه څنګه چې د صحابه کرامو یو صحابي نوم و فرق دی دې کې یعنی کاغذ باندې د صحابي نوم دی یا کاغذ باندې د صحابي د نوم په شان نوم دی دې دواړو مسلو کې فرق دی پوه شوي پې که نه د صحابي نوم دی لکه عمر فاروق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا د صحابي نوم دی خو یو کس دی د هغه نوم عمر دی او په کاغذ باندې د هغه نوم لیکلی شي چې عمر دا خبره کړې وه او خالد دا ویلي دي او سعد ورته دا ویلي دا د صحابه کرامو نومونه هم دي خو دلته مقصد صحابي نه دی دلته مطلب صحابي نه صرف د دې کس نوم د صحابي د نوم په شان دی یا په دکان باندې له پاسه نوم لیکلی شوی و هغه د صحابي هم داسې نوم یا اکثر لکه دې ملک کې یا بعضو خلیجو ملکونو کې د لارې نوم یې د صحابي په نوم ایښودی نو بیا دې ځای کې هغه مسله نه ده هغه حکم نه دی کوم چې مخکې بیان شو ځکه چې دلته مقصد دلته د صحابي نوم نه دی خو د صحابي د نوم په شان نوم لیکلی شوی دی یو کس دی د هغه نوم ابوبکر دی ته مراد هغه ابوبکر خو نه دی که نه کوم چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه دی نو بیا حکم کې اختلاف راځي دلته د عام سړي نوم دی او هلته د صحابي نوم دی نو د هغې به قدر او احترام کېږي د هغې د سپکاوي نه د هغې د غورځولو نه به ځان لرې ساتي دلته یو دا مسله یاده کوي موږ دا تپوسونه ډېر کوو چې یاره دا نوم غورځول او دا غورځول او دغه نه دا ښه خبره ده یعنې سړی د دین قدر کوي ځکه دا تپوسونه کوي ښه دا ډېر قیمتي او ډېر ناشنا او ډېر بهترین بیان د شیخ ابو حسان اسحاق سواتي صاحب چې تاسو واورېده چې کاغذونه اخبارونه غورځول په کچره کې کله چې په هغې کې د اصحابه کرامو نومونه یې نو څه به ورسره کوو دا تاسو واورېدو دا شان بلې ویډیو به راکړئ موږ له اجازت السلام علیکم ورحمة الله